چې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله چې ما د خپلو بچو د سر قسم خوړلی چې نه زه خرڅېږم او نه چې کوم خلک زما په ملګرتیا کې دی نه په هغه خرڅ ته پرېږدم. افسوس ضرور راځي انسان یم زړه مې درد کوي چې بغیر دشمنۍ مې ځان له شپږ کلاشینکوفه او دشمني د قوم په سر پیدا کړه. ما په زندګۍ تر ټوپک تماچې ته نو لاس کړی. نن د سند ګورنمنټ نه ما د اف سی پښتانه غوښتي او خپل وطن او ګرځېدل مې محدود کړي صرف او صرف د خپل قوم د بقا او د عزت دپاره. زما د قوم نه طالیانې مو ټیم مه ضایع کوئ. زما د قوم نه چې په تاڼو کې کومې کپړې وتلي هغه کار مې منع کړی. زما د قوم چې کچا آبادۍ روانې دي کله چا په پلار کې ایمان اوس د کچا آبادو ته راشي. زما د پښتون قوم چې په ټرانسپورټ سوځېده کله چا په پلار کې ایمان اوس د ټرانسپورټ ته بد وګوري. ما د خپل وس او د توفیق مطابق د خپلو ملګرو د پښتون اکشن کمیټۍ او د عوامي نیشنل پارټۍ په مدد دا ظالم ګورنمنټ دې خبرې ته کېنو چې هغه برملا په ټلویزیون وي چې کراچۍ د یو قوم نه ده دا د ټولو قومونو ده او دا زموږ د ټولو قومونو د ګټې هغه ړنبېدی اواز و. بیا د سن 85 نه چې د ګاډو کوم پرمټ ختم شو هغه مې په بحال کړ. دا 13 کالو نه د 1992 نه چې د کومو پښتنو ګاډي سوي وو د هغې معاوضه مې ته واخېسته. کوم ګاډي چې په بېګار کې نیسل کوم ګاډي چې په بېګار به نیسل بېګار مې پې بند کړ او ورسره مې ته پیسې واخېستې. رکشه وه وی رکشه لوګۍ کوي. دا د عدالت فیصله ده چې زور راشي د حساب تاسو پې پوه یې. عدالت ته ګورنر وایي چې زه بدله د 2010 پورې ټایم بړاو کړم خو زه دا وایم چې ګورنر د 2010 پورې بړاوی پښتنو د 2015 پورې سره زما له وجې چلوی دی چې هغه پلان د ټوټوي. خوشحال دشو خوشحال دشو سبق سوک چاہتا دنم ورکی بادشاہ خانشتا چه جامو لباس رنگ ورکی کم یو پختون پنجابی تا پگڑے پسر نکڑلا خم کڑخ دے چے پنجابی با چال لنگ ورکی نستر گلے سترگلے مورزی بان پختان سترگلے مورزی بان پختان سنگیو سے شو پختان پختان سنگیو سے شو پختان پختان سترگلے مورزی بان پختان سترگلے مورزی بان پختان जिसना जबिल तमे नजर रसे लेश स्पूग में तराक न पुख्तान लेश स्पूग में तराक न पुख्तान संगयो से शु पुख्तान पुख्तान संगयो से शु पुख्तान
کله تاخه پښتانه کنه خواږه کله تاخه پښتانه څنګه یو ځای شو پښتانه څنګه یو ځای شو پښتانه سترګې له مورزې زبانه پښتانه سترګې له مورزې زبانه پښتانه لګلوږي چې شو ساړه پښتانه لګلوږي چې شو ساړه پښتانه څنګه یو ځای شو پښتانه څنګه یو ځای شو پښتانه سترګې